السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، ما ته ډېرو خلکو کمنټونه کړي ول په فیسبوک کې، زما په عکسو یې کمنټونه کړي ول چې افضله ته د خپل عکسونه په کومه کیمره کې اخلي او څرنګه یې جوړوي. خو ما ورته وویل چې جوړوم یې زه لږ او عکس چې کوم اخلم هغه کیمره ښه کیمره ده. کیمرې چې مراد دغه کیمره نه چې ما چې DSLR کیمره ده، لا غټه کیمره ده. کیمرې مطلب دغه ده چې ته په موبایل کې کومه کیمره استعمالوي د عکسو لپاره، خالي د عکسو لپاره تاسو کومه کیمره استعمالوي. نو ګرانو ملګرو، دا تاسو ته یو ځل بیا وایم، ما مخته هم 2-3 ویډیو کې ویلي دي چې ما چې یوه کیمره نسته، زه چې کوم موبایل کې عکسونه اخلم هغه ما یوه کیمره انسټال کړې ده. په هغه کیمره کې عکسونه اخلم، بیا تاسو ته دا صاف عکسونه راځي. اوس مثال تاسو د خپل موبایل په کیمره باندې عکسونه اخیستې وي، هغه دومره صاف نه وي. په دغه باندې چې په هغه کې یو بیوټي اپشن وي، هغه دومره خاص سم نه راځي. خو نن سبا پلی سټور له کیمرو ډک ده. تاسو کیمرو ته ولیکئ، په زراو په لکاو کیمرې به راسي. خو تاسو زه یوه درښیم چې تاسو خالي هغه یوه انسټال کړئ، ولې هغه یوه دومره ښه کیمره ده چې زه په خپله دا 2-3 کاله استعمالوم. څوک زما موبایل اخیسته د هغه راسې کیمره استعمالوم او هغه کیمره نومیږي B612 یعنې B612. دا کیمره دومره زبردسته کیمره ده چې ما په خپله استعمال کړې ده. ما تقریبا 2000 عکسونه دا اوس اخیستي دي دا یو څه وخت کې. نو تاسو ته پام وکړئ چې کیمره څومره ښه کیمره ده. دغه کیمره یو بله فایده دغه ده، یوه فایده خو دغه ده چې دا عکس ښه صاف عکس اخلي. دویمه فایده دغه ده چې کله تاسو خپله وګورئ، چې کله تاسو خپل موبایل په کیمره باندې عکس واخلئ، یعنې بله کیمره نه انسټال کړې کیمره نه، د خپل موبایل په کیمره عکس واخلئ، هغه عکس به تقریبا 6 لا 7 MB او دومره خاص به صاف هم نه وي. او که کله تاسو په B612 یعنې B612 باندې عکس واخلئ، یو خو به هغه صاف وي، ښه رنګ به وي، ښه ښایسته عکس به وي. دوم په دغه کې یو بل شی راځي چې د عکس سایز به کم وي، یعنې د عکس سایز به 3 MB لا به 2 MB تر 3-4 به کته وي، او په خپله کیمره چې د اخیسته هغه تر 6 هم پورته وي. نو زه تاسو ته وایم چې کیمره انسټال کړئ B612 یعنې B612 کیمره انسټال کړئ. د هغه دوه فایدې لکه یو تاسو موبایل کې جای کم وي، میمري مې کمه وي، نو د هغه کیمرې عکس دومره غټ جای نه نیسي. او دوم که تاسو خپله کیمره په استعمالوي په عکسونه سپاخئ، په هغه کې یو بیوټي اپشن راځي، هغه خامخا تاسو اون کوئ، په هغه باندې سم عکس اخیستل کېږي. خو زه یو ځل بیا تاسو ته وایم چې خپلې کیمرې ته ضرورت نشته، ولې خپله کیمره چې کوم عکس وي هغه یو جای زیات نیسي په موبایل کې، او دوم عکس صاف نه وي. خو بیا درته وایم چې 3 کیمرې نور هم درښیم، یوه کینډي کیمره، یوه فکس آرټ او یوه 612. دا 3 کیمرې دي، دا زه استعمالوم. خو دغو کې دا زیات چې استعمالوم هغه 612 استعمالوم. 612 دغه باندې چې یو عکس سایز کم وي او یو عکس صاف راځي. خو اوس که تاسو یاستئ چې دغه کې رنګ څرنګه وي، په دغه کې تقریبا 200-300 رنګونه دي، او زه 3-4 رنګونه زه درښیم چې هغه رنګونه یو مخ ښه رنګونه دي او ډېر خلک یې استعمالوي، او زه په خپله استعمالوم. یو د سویټ، یو د هیپي او یو د لایف، یو د لایف، یو د هیپي او یو د سویټ. دا 3 رنګونه دي. که ستاسو کیمره انسټال کړه او نه کې رالو، کېدای شي نه کړه، بیا به یو څه شپه بعد بیا ته اپډیټ کړئ کیمره، بیا به انشاءالله تاسو ته کیمره کې دا کوم 3 هغه دي افیکټس ما هغه درو کول، هغه به تاسو انسټال کړئ، بیا به تاسو عکس پرې واخلئ چې بیا ستاسو د کیمرې عکس څرنګه ده. خو مقصد مې اول دغه ده چې تاسو په خپل کیمرې باندې عکسونه مه اخلئ. که ویډیو پرې جوړوئ هغه ځان ته خبره ده، ولې په B612 کې ویډیو نه جوړېږي. ویډیو جوړېږي خو خالي 15 سکنډه جوړېږي. نو که تاسو ویډیو جوړوئ هغه بیا B612 کې نه جوړېږي، هغه به تاسو بله کیمره را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور چې اوپن کیمره، خالي 3 MB ده، خالي 3 MB کیمره ده، هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ، په یو سکنډ کې به ډاونلوډ سي. د هغه بعد که تاسو ویډیو جوړوله په اوپن کیمره به جوړوئ، او که تاسو عکسونه اخیستل صاف عکسونه هغه په B612 باندې، په B612 باندې یو ځل بیا تاسو وایم چې یو جای کم نیسي، یو عکس صاف وي. او په اوپن کیمره د ویډیو لپاره تاسو استعمال کړئ، د هغې ویډیو جای هم کم نیسي او ویډیو هم سمه وي. او د خپل موبایل کیمره د نه ته تاسو هم استعمالوئ، ولې هغه هم ښه کیمره ده، ولې که ښه نه وای بیا به نه کې ورکوله نه، خو هغه د جای زیات نیسي او لږ عکس صاف نه وي. خو B612 زبردست کیمره زه په خپله استعمالوم. نو ګرانو ملګرو، امید لرم دا ویډیو تاسو ښه شوي او په کیمره به پوه شوي یاست چې کومه ښه کیمره ده او کومه وړه کیمره ده.
نو ډېر ډېر مننه. کوم ویډیو ښه سوي لایک یې کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړی نه چینل